نجیب الله شینواری سپیکس نه د پاکستان او هندوستان ترمنځ T20 لوبه یو تقریبا 8 ساعته وروسته شروع کیږي، خو که شروع شوه زما په نظر باندې نفرتونه ډیر زیات شوي دي. نو خدای پاک هم هغه چې زموږ د خوښې لوبي هغې کې باران راواچوي. نو هیله ده چې تاسې دا نفرت پال چې دي او دا هر څوک چې یاستئ دا د یو ملک نه دي ځان ته یې ماخلی، نو دا شی پرېږدئ او کرکټ ته د کرکټ غوندې وګورئ. اوس ګوره افغانستان کې به ډیر داسې بعضې خلک چې هغه د هندوستان ټیم به سپورټ کوي، دا د هغوی حق دی، هېڅ مشکل نشته. کرکټ دی دا خو څه د مسلمان او د هندو جنگ نه دی. همداسې زما غوندې ډیر خلک شته چې د پاکستان ټیم به سپورټ کوي. ګوره زما پښتانه دي پکې ماشاءالله، شاهین افریدي فټ دی، نو KL راول، روهت شرما دویم بچ شو که باران شي او کوهلي، یعنې شاهین افریدي بالینګ چې دی ډېر ډیډلي بالینګ یا بله ورځ پریکټس کې کاوه. که شاهین افریدي نه څوک بچ شي، حارث رؤوف پاکستان سره انذر ډیډلی بالر دی، 150 پلس بالینګ کوي. نو د پاکستان دا بالینګ کمبینیشن په همدې ښه دی چې که یو نه بچ وي بل دې نیسي. نسیم شاه پکې ان اوټ سوینګ 145 پلس کوي. نو دا د پاکستان دا درې بالران هغه واحد په دې ټول ټورنمنټ کې دي چې 140 145 پلس بالینګ کنسسټنټلی کولی شي. بیټینګ ګوره د پاکستان محمد رضوان ماشاءالله میلبرن مسجد ته تللی او هلته یو څه دیني خبرې مو کړې. ګوره چې موقع ورته په لاس ورشي که نه، نو دنیا سره د دین کار هم کوي. نو زموږ فیورټ پلیر دی بابر اعظم، د دنیا ټاپ کوالټي پلیر دی. وان ډاون کې زما په نظر باندې شان مسعود په ځای به فخر زمان ښي. نمبر 4 ډیر مهم پوزیشن دی، محمد نواز دا هم دې ځای کې ورپرېږدی. وروسته پاکستان ته دا هیڅ ګټه نشي کولی، دې پوزیشن کې بهترین لوبه ورته کولی شي. او همداسې پنځم بیا افتخار نمبر 6 زما په نظر باندې حیدر علي، نمبر 7 آصف علي، نمبر 8 شاداب، نمبر 9 شاهین، 10 نسیم، 11 چې دی حارث رؤوف. نو دا هغه پلیران دي چې زما د خوښې 11 د هندوستان خلاف دي. انشاءالله که باران ونه سو ګوره 50 او 70 چانسز تا، خو 10 بجو نه پلو بیا کیږي زیات. نو شاید هغې پورې انشاءالله که باران ونه سو نو هندوستان چې دی د پاکستان بالینګ سره به مقابله ډېر خوند به کوي. موږ به ګیم نه کیف اخلو او ګیم به د ګیم غوندې کوو. زما په نظر باندې پاکستان باید لوبه وګټي چې کمپلیټ لوبه وشوه پاکستان یې ګټي. که شورټ لوبه وشوه 10 اووره هر څو اووره، نو چې چا دویم بیټینګ کاوه موست لایکلی د هغوی چانس اوس ځکه 10 اوورو کې چې تا ته 100 ټارګېټ یا 90 ټارګېټ یا 110 ټارګېټ په لاس درسي او 10 وکټې در سره وي، نو خامخا به پې بمباري کوي که نه. نو ګورو به لیټس ګو پاکستان.